السلام علیکم دوستانو، ستاسو د ښې روغتیا او ښه صحت په هیله. د لومړي ځل لپاره د لیټس لرن انګلیش ان پښتو تر عنوان لاندې د ویډیوګانو سریزه پیلېدونکې شوه. په دې سریز کې تاسې کولی شئ چې د خپلو کوچنیانو یا ماشومانو لپاره او هم د نوي تازه کارو لپاره په پښتو ژبه انګلیسي زده کړئ. یعنې تاسې کولی شئ چې ټول معلومات د بیګینر څخه یا د لومړي په برخې څخه نیولې بیا تر اډوانسه پورې دا تعقیب کړئ. نو راځو لومړی موږ تاسې د دې د سریز پیل د انګلیسي ژبې د الفبا څخه یا د الفابت څخه راپیلوو. په انګریزي ژبې کې 26 توري دي چې په لاندې شکل سره تاسې کولی شئ تلفظ او شکل وګورئ یا یې درته ښیو. نو راځو راپسې تکرار یې کړئ: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z یا Z. تکرار مو کوئ. ښه، نو د بیا تکرار لپاره تاسو کولی شئ چې بیرته ویډیو شاته کړئ او یو ځل بیا هم د خپل ځان لپاره پلی کړئ تر څو تلفظ مو ښه زده شي. اوس راځو د انګلیسي ژبې د الفبا ډولو ته. په انګریزي ژبې کې الفبا د لیکلو له مخې پر دوه ډوله ده، خو دلته فرق د الفبا او د انګلیسي تورو ترمنځ شته. الفبا دغه شکل دغه بڼې ته چې تاسې وینئ دې ته الفبا ویل کېږي، او توري کوم څه چې موږ تاسې وینو، کوم څه چې موږ تاسې لیکو دې ته بیا توري، یعنې کوم څه چې وایو هغه الفبا، کوم څه چې لیکو توري. خو څه توپیر لري، وضاحت ته ضرورت لري چې دلته موږ ته دې موضوع څخه تېرېږو. نو راځو لومړی پیل کوو کاپیټل لیټرز یا د الفبا غټ توري. دوهم ته راځو د انګلیسي ژبې سمال لیټرز یا هم د الفبا کوچني توري دي. اوس راځو دواړه په شکلو کې درته ښیو. کوم شکل چې تاسې په سکرین باندې وینئ دا د انګلیسي ژبې غټ الفبا ده چې د ا څخه نیولې تر زیډ پورې هم تلفظ او هم شکل تاسې ته شته. تاسې بیا لیکل مه هېروئ، د ځان سره ولیکئ څو ځله تر څو دا شکل مو په ذهن کې کښېني. راځو دوهم د کوچنۍ ژبې د انګلیسي ژبې د کوچني الفبا توري دي چې د ا څخه نیولې تر زیډ پورې شته. دا شکل هم د څو ځله د ځان سره ولیکئ تر څو شکل مو په ذهن کې پاتې شي. تلفظ یې شته. د دې توپیر په نور په معنا په مفهوم په هیڅ کې نشته، فقط توپیر دا دی چې کاپیټل لیټرز موږ د خاص اسمو په سر کې یا د خاص اسمو دپاره یا د خاص ځایو دپاره لیکو، او پاتې څو سمال لیټر چې دي نور عام لغتونه چې ټول په سمال لیټر سره لیکل کېږي. نو راځو دا د دې توپیر دی. نو بیا په راتلونکي انشاءالله په هر ویډیو کې د ضرورت په اندازه باندې بحث وکړو. نو د نن ورځې دپاره درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تاسو کوښښ څو ځله وکړئ چې دغه انګلیسي ژبه د ځان سره تکرار کړئ. اوس نو که چېرې تاسو فکر کوئ چې نور تاسې دا درس زده کړی دی، نو د خپل ځان د ازمایښت دپاره د امتحانولو دپاره د لاندې لینک څخه کولی شئ چې خپل ټیسټ پیپر یا د ازموینې ورقه ډاونلوډ کړئ او هغه متقابل پوښتنې درڅخه کېږي یا درڅخه سوي دي هماغه ته جوابونه ورکړئ. نو دغه لاندې لینک چې http://learningenglishInPashto.wordpress.com څخه را ډاونلوډ کړئ. کوم چې شرح او وضاحت نور هم پکار وو تاسو کولی شئ د هماغه لارې څخه شرح او وضاحت هم پیدا کړئ او هم یې ټیسټ پیپر ته جوابونه ورکړئ. نو د چینل سبسکرایب مه سره هېروئ او سره نوټیفیکیشن هم کلیک کړئ تر څو د دغه ویډیوګانو سریز نور هم تاسو پورې ورسېږي او د ویډیوګانې په منظم شکل سره تاسو پورې ورسېږي، ټول د اډوانس پورې سره تعقیب کړئ. نو د دغه دپاره تاسې نوټیفیکیشن هم درسره کلیک کړئ او که کوم پوښتنې مو درلودلې لومړي تاسو خو د هغه مخکې کوم سایټ ته ذکر شو د هغه لارې پوښتنه کولی شئ او یا هم د دغه ایمیل ادرس ته لاړ چې محمودروحاني
75@gmail.com څخه او یا هم د فیسبوک باندې د لارې چې @mahmud.روحاني.14 د لارې کولای شئ پوښتنې وکړئ او ستاسو پوښتنو ته به انشاءالله جوابونه درکول شي.